سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. بدبختانه نن چې آریانا کم پرواز دوبۍ ته درلودو هغه کینسل شوی دی. نو نننۍ ویډیو کې هم د پرواز باریکي معلومات درکوم چې دا پرواز ولې کینسل شوی دی، راتلونکي به کم پروازونه کینسل شي، کله به دوباره بیرته دوبۍ ته پروازونه پیل شي. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړي. ښه دوستانو، کله چې متحده عربي اماراتو ځینې مملکتونو څخه پروازونو بندیز لري کړ، په دغه مملکتونو باندې دوی ځینې ریکوایرمنټس ایښي وو، کم چې هغه ریکوایرمنټس جملې څخه یو ریپیډ پی سی آر ټیسټ وو. ریپیډ پی سی آر ټیسټ باندې به زه تاسو پوه کړم. دوستانو، کلم چې په اوسني وختونو کې تاسو دوبۍ ته پرواز لرئ د افغانستان، پاکستان یا ځینې نورو هیوادونو څخه، نو تاسو به یو ټیسټ په داسې لیبارټرۍ کې وکړئ کوم چې نتیجه کیو آر کوډ ولري. هغې سره کلم چې تاسو پرواز وي نو خپل پرواز څخه به 7 یا 8 ساعتونه مخکې هوایي ډګر ته ځان رسوئ. هلته به ستاسو څخه ریپیډ پی سی آر ټیسټ کړی کیږي، کوم چې تاسو ته په 100 منټو کې نتیجه درکوي، او د دې نتیجه باید هم کیو آر کوډ ولري. نو هغې نه پس تاسو ته اجازه درکوي کیږي چې دوبۍ ایرپورټ باندې سفر وکړئ. نور اسناد به هم در سره وي، داسې نه چې صرف ووایي چې ټیسټونه مې وکړل خو بس نه، ویزا پاسپورټ هر څه دې باید برابري. نو بدبختانه چې تر اوسه پورې زموږ هوایي ډګر د ریپیډ پی سی آر ټیسټ سهولت نه دی تیار شوی. نو همدې له وجې نننی کم چې د آریانا هوایي شرکت پرواز و دوبۍ ته، هغه پرواز هم ونه شو. سبا ته مطلب په 9 تاریخ د 11 میاشتې کم چې د کامیر پرواز دی دوبۍ ته، هغه پرواز هم کینسل شو، او د پته نه لګي چې دا سهولت به کله په ایرپورټ کې تیار شي او نور پروازونه بیرته کله پیل شي. نو ما چې څومره معلومات وکړل دې برخه کې اړوند ادارې لکه افغانستان ملکی هوایي چلند اداره، کامیر هوایي شرکت، آریانا هوایي شرکت د دې کسان اخته دي د ریپیډ پی سی آر ټیسټ سنټر سهولت په کابل ایرپورټ کې تیار کی او کابل دوبۍ پروازونه بیرته ژر پیل کی. نو که دې برخه کې کم نوي معلومات سره راتلل نو هغې لپاره احمد ټایمز تعقیب وئ. انشاءالله زه به هم پوه خبره وم. دلته یادونه کوم کم چې د کامیر ابوظبي پروازونه دي هغه به انشاءالله ترسره کیږي. په هغې کې تر اوسه پورې کومه ستونزه نه ده رامنځته شوي. نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.